السلام علیکم دوستانو. طالبانو د جنرال مبین په نامه د دې ډلې مطبوعاتي فعال غړي نیولي دي. د طالبانو پولیس وايي په ټولنیزو مطبوعاتي شبکو کې د دې ډلې فعال غړي مبین چې ځان ته جنرال وايي نیول سوي دي. د پولیسو یوې سرچینې چې د موضوع په هکله معلومات لري ازادي راډیو ته د مبین نیول کېدل تایید کړي دي. سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله خپل نوم ونه ښود، خو ویې ویل چې په مبین د غیر مسؤلانه خبرو تورونه دي. خو دا ونه ویل چې دا څه ډول تورونه دي او څه ډول سزا به ورته ورکړل سي. مبین په کابل کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ د ویاند په توګه هم له رسنیو سره خبرې کولې او په بېلابېلو غږیزو او انځوریزو رسنیو کې راڅرګندېده. د جنرال مبین په نامه د طالبانو دغه مطبوعاتي فعال افغانستان ته د طالبانو د راتګ نه وړاندې هم په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان د پخواني حکومت پر ضد خپرونې جوړولې. مبین په داسې حال کې نیول کېږي چې د طالبانو رهبر هیبت الله اخندزاده تېره میاشت د دې ډلې په قومندانانو غږ کړی و چې د خپلو لیکو څخه نامطلوب کسان وباسي. د طالبانو د چارو عمومي ادارې د نومبر په 4 نیټې د هیبت الله څرګندونې په ټویټر خپرې کړلې چې د دې ډلې په لیکو کې د نفوذي کسانو د شتون په هکله پکې اندېښنې ښودل سوي وې. د ملا هیبت الله په یوې نوې څرګندونې کې ویل سوي دي چې هر مشر د طالبانو قومندان مکلف دی چې هغه نامطلوب کسان چې د اصلاح کولو امید یې نه کیږي د خپل صف نه وباسي.